السلام علیکم مینوالو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. زموږ چینل ته هر ډول معلوماتو په خیر راغلی. نن د اپلیکیشن سره راغلیم چې څنګه موږ کولی شو د تصویر څخه هغه شاته کوم بیګروند چې ده هغه ډیلیټ کړو، یعنې دغه تصویر که تاسو چېرته وینئ چې د ماشومان دي او دې څخه د شاته نور دا چوکیان یا هغه دیوال دا ټول لرې کړو. نو څنګه کولی شو؟ نو یو ښکلی اپلیکیشن ده او بل دا چې ده په زیات اپلیکیشنونه چې سوي کې یعنې دا بیګراوند ته لرې کړي او سوي کې ډېر خچن راځي، یعنې صاف نه راځي خپل سایز کې، او دا ډېر شوقي اپلیکیشن ده چې په خپل سایز کې راولي. نو راځئ هغه ګورو. دا اپلیکیشن ده بیګراوند اریزر. نو دا به ووایم طریقه همدغه تصویر ګورو چې څنګه جوړو. لومړی به دغسې کوي دا چې ده چې کله یو ځای د کلیک وکړو هماغه ځای رنګ ټول ماډل ختموي. دې کې چې ده د کوم رنګ باندې چې کېښود هماغه رنګ ختموي، او دې کې چې ده له مخې لکه تخته باندې وهي، او دا چې ده که کوم دی چېرته دی ډیلیټ کړی دا تصویر دی لرې کړی دی نه پرې کړی هماغه که بیرته ووایي بیرته را پیدا کوي، او دا چې دا تصویر را زوم کوي، او دلته دا فاصله ده دې باندې پورته سیو کېږي، او مخکې چې ده دغه کوم دغه هغسې ده دې دا نږدې کوي او لرې کوي سره، او دې کې چې ده دا خط چې مکمل پورته بوځي نو ډېر صاف یې راولي. مننه. نو اوس ګورو او شروع کوو. سلام اوس دا مه ووایئ او دا مو سر ته ورسوه. ګوره دا شاته سپینوالی ټول لرې کړه، بل دا توروالی زه ورته ختموم. دا ګوره دا ختموي، خو دلته اوس زه را زوم کومه او دلته دا پسې رالم دغه سایز دا مو چې راسته لوی به یې کړي. ګوره ښه غټ شو او دغسې به یې ختم کړي. تاسو پورې اړه لري چې څومره ښایسته صاف راوستی سئ او تصویر پینجي ته واړوئ او بیا یې څه وکړئ په نورو منظرو کې لګولی سئ، هر شي کې لګولی سئ، صرف پینجي کړئ، یا په واټساپ کې کارولی سئ آیکن یې غوندې نه وي، یا فیسبوک کې کارولی سئ، ټیلیګرام کې کارولی سئ، په لیکنو کې یا ډیزاین کې کارولی سئ. نو دغه رنګ کارول کېږي. دا به ټول داسې صفا کړئ. د اضافي چې کوم ټول به ترېنه لرې کړئ. اوس موږ سره دا ګوره دلته دا ګوره دا کتاب اخیراً دا یم ډیلیټ کړی، اوس دا بېرته را پیدا کوو. دا به ووایي او دا به ورته اضافه کړئ او داسې ګوره بېرته یې را پیدا کړه. په دغه رقم خپل تصویران جوړولی سئ او ډېر ښایسته اپلیکیشن ده، ډېر زبردست ده، خپل سایز کې راولي او سایز یې نه خرابوي او پینجي تصویران ترېنه جوړوي، هر شي کې کارول کېږي. اوس ګورو چې څنګه راغلی. اوس دلته به دا ووایي سیو به کوي. دلته چېرته دا غاړې تاسو لږ تېرولی نو دا به بیا ووایي د پنځه هغه دي دې کې به سیرې ووایي. دلته به سیو کوي. اوس که دلته تاسو سپین بیګراوند کې ګوره هغه شاته چوکیان مکیان هر شی ټول ختم شو، صرف یوازې خو دغه پینجي یې کارولی صرف به یې دغه کې سیو کوئ. صحیح ده. او دلته بیا دا بټن ووایي، خو تر اوسه تصویر نه ده سیو. اخري چې کله سیو کوي دا بټن به ووایي، دا به ووایي بس دا تصویر به په ګالرۍ کې سیو سي. اوس ګوره دلته یې وښوده چې دا سیو شو ستا کې حافظه کې. اوس زه همدا پینجي زه رالم په یو کاریال کې کارومه، مثلا په پکسل آرټ کې زه کاروم او یو ډیزاین کې جوړوم. دلته ګوره دا به راولي او څه به وکړي دا کوم حساب کړی ګوره دا اوس راوسته.
اوس چې دلته شاته بېګراونډ تاسو هر یو ورته بدلوئ، تاسو خپله خوښه باندې بدلولی شئ. اوس مثلا زه داسې وګورم، دا چې په خپله خوښه ورته اوس بدلولی شم. نو اوس دلته داسې یو ښایسته ده لکه اوس خپله لیکنه پرې کوئ. زموږ ویډیو دارنګې داسې یو لیکنه کوي یا یو بیتونه لیکئ یا شعرونه لیکئ، نو دغسې یو ښایسته تاسو ډیزاین کولی شئ. یا خپل نوم باندې لیکئ، هغه تاسو پورې اړه لري دغسې. نو ښه اپلیکیشن ده. دا ګوره تاسو کولی شئ ډېر ښه هغه باندې ډیزاین کړئ. یا مثلا زه یو بل تصویر رالم، مثلا دا صرف دلته به دا ستوری نه د آټو دا به ووایي او پول به یې کوي چې پول هم که دا خپله ټول صفا کوي، کوم چې د دې څخه اخوا یې بل ماډل دا ګوره صحیح صفا شو. نو سیو مې ووایي چې د کې راولي بېګراونډ کې راولي تور یا سپین یا داسې بېګراونډ کې داسې به او بیا به یې سیو کړي، اخر به دا ووایي. اوس که چېرته همدې کې واچوې دا اوس ټلګرام کې کارولی شي، واټساپ کې کارولی شي دا ایکنې دا تصویران لکه یې PNG په ځای باندې دا ګوره اوس راغی، یا بله لیکنه کې کارولی شي. او که چېرته همداسې تصویر ګوره اوس دا مثلا داسې صاف راغی، که چېرته همداسې یو دا تصویر راوالي نو دا به ډېر خیرن ګوره لکه دا شاته بېګراونډ داسې دا صحیح نه راځي. ګوره ښکاري چې شاته بېګراونډ او داسې دا PNG شوی، نو ښه صحیح شوقي راځي. مثلا زه د اپلیکیشن لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم او زموږ له ټلګرام څخه ښکته کولی شئ. ډېر صحیح اپلیکیشن ده دا.